السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان دی وخت تاسو سره چې دی نو ډېر اهم ویډیو تاسو ته ښیم. دوستانو تاسو چې دی نو په دې سایډ باندې دا چې کوم ورکوټه کلیپ دی دا وګورئ لږ شان دی. دوستانو تاسو چې دی نو دا ورکوټه شان دی کلیپ هم صحیح کو د مراد خان هغه مراد چې دی نو تبلیغ ته روان دی او تبلیغ ته بلکې تللی او تبلیغ کې چې دی نو د دستربندي هم شوې ده. نو تاسو په دې سایډ باندې ورکوټه کلیپونه چې دی نو ګورئ، مخته هم تاسو صحیح کړو، ورسره نور هم چې دی نو تاسو ګورئ. نو دوستانو تاسو چې دی نو د دا کلیپونه صحیح کړئ او ګورئ ورسره نو ډېره ښه خبره ده چې دی نو مراد تبلیغ ته روان شو. نو دوستانو د زبرګه میاشت د روجو هغه نو الله پاک ولا د نیکۍ توفیق هدایت ولا ورکي او دا چې کوم ډمتوب دی بېغیرتوب دی الله پاک دی مراد د الله پاک هدایت ورکي چې دا کار بالکل پرېږدي، ولې چې دا ښه کار نه دی. نو زبرګه میاشته ده په دې کې چې دی نو ورته دوا کوو او ډېر ښه ښکاري چې دی نو یو انسان کې چې دی نو یو کوالټي ښکاره شي نو د هغه کوالټي هغه بیان کول پکار دی او خیر دی. نو اوس زمونږ چې کوم کار دی مونږ ورته صرف دا دوا ورته کولی شو چې الله پاک ولا د نیکۍ هدایت ورکړي. تنقید خو چې دی نو ما ډېر زیات کړي دي او چې کوم ښه کار کړی دی نو په هغې باندې چې دی نو ښه ویل هم پکار دي. نو دوستانو تاسو به کتلی وي همیشه زما پې چې دی نو ریاکشن راغلی دی. نن چې دی نو زه چې کوم ښه ورته ویم نو دې دپاره ویم چې ډېر ښه کار دی، تبلیغ ته تللی دی نو الله پاک ولا د نیکۍ هدایت ورکړي چې دا ډمتوب دا بېغیرتوب دی بالکل پرېږدي. نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام هم ولې خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې چېرې مانه غلطي شوي نو زه بښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لویه له په امان.